بسم الله الرحمن الرحیم. مدد غواړو د الله نه په شروع کولو کې چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. والتین قسم دی په انځر، والزیتون او په خونه باندې، وطور سینین او په هغه تکشن غر باندې. تکشن چې هغه د ډېر شینوال نه تک تور ښکاري. وطور سینین او په هغه تور باندې چې هغه تک شین والا یعنې پاڼو والا، یا علما وایي چې رڼا والا داسې مزیدار ښکاري ته وایي چې دا لکه رڼا چې کوي داسې صفایي. وهذا البلد الامین او دا او قسم دی په دې کلي چې امن والا دی. دا زیتون د دې د علما مفسرین ذکر کوي چې والتین د دې د مسجد د دمشق یا علما ذکر کوي د دې مراد بیت المقدس دی، هغه مکان چې په هغې کې د عیسی علیه السلام دعوت کړی. یا د تین نه مراد علما ذکر کوي چې هغه ځای او دعوت هغه مقام چې په هغې کې نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام په هغې کې دعوت کړی. او زیتون نه مراد هغه دعوت او مقام ځای د عیسی علیه السلام هغه ځای مراد دی. او په دې کې علما ذکر کوي چې دې کې ډېرې فایدې دي. تین او دغه شان زیتون دا دوه دا میوې هم دي او د ډېرو نقصانونو نه پاکې دي، هېڅ نقصان پکې نشته. داسې د ډېرو امراضو دپاره الله شفا هم ګرځولی دی. لکه ځینې علما ذکر کوي وسینځر چې دی د بواسیرو دپاره ښه دی. د چا بواسیر وي خوني او که بادي وي سهار د 2-3 دانې په نهاره باندې خوري نو دغه به د هغه بیمارۍ نه به الله بچ کړي. دغه شان چې دی زیتون دا خوړلی کېږي، عام خلک استعمالوي هغه د دردونو مردونو دپاره، یعنې هېڅ نقصان پکې نشته. وطور سینین او دا هغه ځای او غر شین دا د هغه ځای نوم دی چې په هغې کې موسی علیه السلام ته وحی شروع شوې وه. طور سینین او په هغې کې ډېر میوهدارې ونې او ډېر مزیدار میقات او میقات چې و نو دا هم په هغه ځای کې و. د موسی علیه السلام چې کله ملاقات کړی د الله رب العزت سره او تل خبرې ورسره کړې وي نو دا دغه سره نږدې ځای و. وهذا البلد الامین دغه ځایونه چې په کومو ځایونو کې دعوت شوی دی هغه ځایونه الله معظم ګرځولی دي. په کوم ځای کې چې د الله دین بیان کېږي هغه ځای معظم او د لوی شان والا. او نو هغه انسان چې هغه د الله دین بیانوي نو هغه به د لوی شان والا نه وي. وهذا البلد الامین او قسم دی په دې ښار د امن والا چې دا مکه ده، مکه مکرمه مراد ده. علما وایي چې هغه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه او دعا غوښتلې وه چې ای ربه مخکې تېر شوي سورة بقره کې 140 آیات کې تېر شوي دي، آبادي وکړله، مسجد یې جوړ که او مرکز د دین د الله یې جوړ که. بیا یې ویلې وی فرمایل دعا غوښته ربنا وبعث فیهم رسولا منهم. او بقره کې تفصیلي واقعات تېر شوي چې یا ربه دا ځای د امن والا وګرځې او دا په دې کې یو پیغمبر ولېږي او چې دا د خلقو دپاره د دین د الله رب العزت د هغې پرچار کوي او هغه مخ په وړاندې باندې ویسي او دعوت د دین د الله وکړي. نو دا هغه مقام او ځای دی چې د امن والا دی. د دې وجې نه علما وایي
چې کعبې ته څوک دننه شي سوا د الله د عذاب نه بل څیز په هغې باندې ورختنه نشي کولی ړه نشي کولی تر دې پورې وایي داسې امن دی چې که لیوه یا ځناور هلته یو بل حیوان ګډه وزه ومومي نو حمله پرې نشي کولی وهذا البلد الامین او قسم دی په کلي باندې چې د امن واله دی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقین پیدا کړی دی موږ انسان په ښایسته انداز کې تقویم په ښایسته انداز برابر معنی دا چې جوړښت برابر دی اندازې برابر ده ټول اندامونه دا نه ده چې یو لاس اوږد دی بل لنډ دی مخکې صورتونو کې تیر شوي دي چې الله ستا سره انصاف کړی دی او ستا اندازې برابر کړې ده دا نه چې یوه سترګه غټه بله وړه یو خپه اوږده او بله لنډه یو لاس اوږد او بل لنډ دا یې دې کړي فی احسن تقویم انسان یې برابر کړی په ښایسته شکل باندې او یا ظاهرا مراد دی یا باطنی انسان الله د ښایسته پیدا کړی د توحید دپاره یعنی انسان به وي موحد چې مشرک وي نو د هغې ځای جهنم دی او توبې ونسته په دغه باندې مړ شو نو یقیني چې ځای جهنم دی نو د حدیث کې راځي کل مولود یولد علی الفطرة الاسلام یا علی الفطره هر یو انسان چې پیدا کیږي نو هغه په اسلامیت باندې پیدا کیږي اسلامي عقیده کافر وي یو هندو وي که هر څوک چې وي خو دا په اسلامي عقیده باندې پیدا کیږي فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه د چا چې والدین او پلار هغه یهودیان او یهودي دي جوړ کی چې چا پلار مور نصرانی جو نصرانی دي جوړ کی او د چا چې پلار مور مجوسیانی مجوسی دي جوړ کی او چې د چا مور او پلار ایماندار او مسلمانانی مسلمان پاتې شي نو فی احسن تقویم ظاهرا او باطنا دیو جنا واقع علامه قرطبی رحمه الله ذکر کړی دا چې د عیسی بن یوسف هاشمی چې هغه خپل خځې ته دا ویلو چې که ته د سپوږمۍ نه ښایسته نه یې نو ته په ما باندې طلاق یې د دې وجه امام محمد بن حسن رحمه الله هغه ته ویل چې ته طلاق نه یې ځکه چې الله پاک فرمایلی د آیت ولسته چې انسان په ښایسته انداز کې پیدا کړی دی د سپوږمۍ نه هم ښایسته دی نو لهذا دا بیبي په ده ښځه په ده باندې طلاق نه ده نو یقیني چې الله انسان په کم ښکلي شکل کې پیدا کړی دی خو ثم رددناه بیا موږ واپس کړو هغې لره رددناه موږ یې وګرځوو اسفل سافلین لاندې د لاندونه او رددناه بیا موږ واپس کړو هغې لره اسفل سافلین لاندې د لاندونه اسفل السافلین علما ذکر کوي چې یو قول علماء دا دی چې دا انسان کمزوری شي عقل هوش پوهه ترې لاړه شي او ماشین پرې جوړ شي یو ځای کنځا کوي او بل ځای کنځا کوي هغه ارذل عمر ته ورسي او حدیث کې راځي چې عکرمه رضی الله تعالی عنہ ابن کثیر رحمه الله هغه روایت نقل کړی دی چې من جمع القرآن لم يرد الى ارذل العمر یعنی د قرآن والا عالمان با عمله چې وي هغه الله داسې عمر ته نه سپاري داسې عمر ته نه بوځي چې هغه کنځا کوي او بد ردې ووایي او عقل او هوش ته نه لاړ شي نو بیا یې وګرځو لاندې د لاندو نه معنه هغه عقل او هوش دې ختم شي او یا مقصد دا دی چې دا په دې وجه باندې چې اسفل السافلین دې وګرځو چې د دې هغه اعمال
د دې هغه اعمال چې دي نو داسې اعمال وکړي چې د هغې په وجه باندې لاندې ته ورکوز شي چې هغه جهنم دی. الا الذین کې به استثناء ده، الا الذین آمنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړی دی هغه د اسفل سافلین بچ شي. صرف ایمان راوړی دی بس نه، الا الذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي د سنت برابر. هر یو عمل چې کوي نو دا سنت برابر کوي. غم خادي ناسته ولاړه عبادات معاملات ټول دا سنت برابر. فلهم دوی دپاره اجر ثواب دی غیر ممنون بې انتها، یې نه ختمېدونکی. اجر ثواب دی غیر ممنون بې انتها. دو چې کوم اعمال کړي دي صحیح نو یقینا چې د هغې اجر ډېر زیات دی. نو فما یکذبک نو څه څیز دروغجن ګرځولی شي ته بعد وروستو د دې نه بالدین د جزا په باره کې د قیامت په باره کې کم یو شی دی چې چا چې تا دروغجن کړي او تا په دې باندې آماده کړي چې تکذیب وکړي په قیامت او په جزا باندې. الیس الله آیا نه دی الله تعالی بأحکم الحاکمین ډېر ښه فیصله کوونکی د فیصله کوونکو نه. ولې ته د الله رب العزت شان نه ګورې چې الله پاک د کوم شان خاوند دی او الله رب العزت هغه هر څه بیان کړي دي نو ته د هغې شان نه ګورې. الیس الله آیا نه دی الله تعالی بأحکم الحاکمین هغه پخه فیصله کوونکی د فیصلې کوونکو نه چې پخه فیصله وکړي چې ماتېږي نه. په چا د جنت فیصله کړي جنت والا به وي، په چا د جهنم فیصله وکړي نو جهنم والا به وي او هغه فیصله ماتېږي نه. د دې وجې حدیث کې راځي چې چا سورت تیر او زیتون ولسته او بیا دا سورت یې ولسته د هغې نه وروسته بیا دا خبره باید چې دا ووایي دا الفاظ وایي الیس الله بأحکم الحاکمین. دا چې ختم کړه دا صورت نو بیا به دا انسان سنت طریقه دا ده چې دا الفاظ وایي بلا و انا ذلک من الشاهدین. بېشکه چې یقیني الله دی د فیصلې که ښه فیصله کوونکو نه او زه په دې باندې ګواه یم یقیني چې دی بلا و انا ذلک من الشاهدین او زه یم په دې باندې د ګواهي کوونکو نه. نو سورت تین کې مقصد و اثبات توحید د الله یووالی هغې بیان که په دلایلو باندې. سبحان